أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين د ټول لمخې خو زه ستاسو د ټول څومره چې زمونږ د سوات د سیمې مشران دي همزولي دي کشران دي نو زه ستاسو شکریه ادا کوم او تاسو ته د نړۍ پروګرام کې هرکلی وایم په سټیج باندې ناست زما ایم پی ایز ایم این ایز منسټران صاحبان او خاص کر فیډرل منسټر مراد سعید دلته مونږ د یو مقصد لپاره تاسو راټول کړي د نننی پروګرام چې دی دا سیاسي پروګرام نه دی څنګه چې مراد وویل چې یاره دا مونږ د یو پارټۍ ایجنډا نه ده دا د سوات د خاورې خبره ده د سوات د سیمې خبره او د سوات د ترقۍ په حوالې سره دلته ما ولیدل ډېر مشران زموږ ناست دي د بر سوات پکې هم ناست دي د کوز سوات پکې هم ناست دي د حاجي خیل پکې هم ناست دي د نبکي خیل پکې هم ناست دي د بریکوټ د شموزو د مډې تحصیل ته بارین کالام ټول ملګري دلته ناست دي مشران دي ډېر مشران پکې زه پېژنم هم دلته راغونډولو مقصد هم دا دی چې تاسو ته موږ ووایو چې دلته کې څه د ترقۍ کار په دې سوات کې روان دی ځکه چې وزیر اعلی د یو علاقې نه راشي نو هغې نه خلک ډېر زیات تمه لري سترګې ورته وي چې آیا دی د خپل ضلعې سره څه کوي او د صوبې سره څه کوي خو زه نن دا یو خبره تاسو ته کومه چې په دې سوات باندې یا په دې مرکند باندې احسان کړی د وزیر اعلی په حیثیت باندې دا عمران خان کړی نور حکومتونه هم تېر شوي دي زموږ سوات ته پکې وزیران هم راغلي دي او هم د خپل وس مطابق کار کړی دی چې څومره د هغه وس کېدو دا موږ نه وایو چې کار نه دی کړی ولې نه شي بالکل شوی دی هر سړي د خپل وسه پورې کړی دی او بیا چې د صوبې وزیر اعلی راغلی دی هغه بیا خپل ډسټرکټ خامخا په ترقۍ په حوالې سره هغې له خامخا څه پروګرام جوړ کړی دی چې د هغه ضلع چې ده چې هغه مخکې لاړه شي خو ما دا کوشش کړی دی ما چېرته په خپل تقریر کې ما چېرته د ترقۍ ذکر نه دی کړی ما ذکر نه دی کړی چې کله د چیف منسټر د خولې نه یو خبره وځي نو هغه لیفټ رایټ د نورو ضلعې هم ګوري هغه ټوله صوبه په هغې باندې نظر ساتي ټوله میډیا خبره اوچتوي ما چې داسې چېرته یو سمیل لاړ نه شي په دې نوره صوبه کې چې محمود خان صرف د سوات دپاره کار کوي او د نورو اضلاع دپاره کار نه کوي او الحمدلله دا کریډټ هم تاسو ته راځي د سوات د خلکو ته راځي دلته ټول مشران چې د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو د هغو د سوات د خاورې سره تعلق دی او موږ تاسو مخامخ چې ولاړ یو موږ هم د دې خاورې سره د دې خاورې بچي یو هم ستاسو بچي یو هم ستاسو وروڼه یو زموږ مقصد دا دی چې سوات به څنګه ترقي کوي او د خیبر پښتونخوا به څنګه ترقي کوي او بیا د پاکستان به څنګه ترقي کوي نو نن دلته راغونډولو مقصد صرف دغه یو دی زه په دې کې نه پولیټیکل خبرې کېږي او نه موږ پولیټیکل دې ټایم کې څه خبرې کول غواړو دلته ما ډېر ملګري ولیدو چې د هغو مختلف پارټو سره تعلق دی زه د هغو هم شکریه ادا کوم چې هغو نن دلته راغلي دي او زموږ د اورېدو ته ناست دي د حکومت د اورېدو ته ناست دي حکومت د ټولي حکومت د ټولي هغه د هر چا هغه د عوامو حکومت دي په هغې باندې دا نشي کېدی چې یوازې به هغه یو پارټۍ په هغې باندې دعوه کوي نو مراد تفصیلا خبرې وکړئ زه به تاسو ته دا ډاکومنټري هم وښویه شوه خو نن ما دا فیصله ځکه کړې وه چې یاره زه تاسو ته د خپلې خولې نه ووایم پرېږده که څوک هر څه وایي خو دا بیلنس کېږي داسې چې د نورو اضلاع چې کوم غټ غټ میګا پروجیکټس روان دي هغه د ډېرو روپو دي خو بهرحال په سوات کې چې ما کوم کوشش کړی دی او نن دلته ځکه زه راغلی یم ولاړ یم دلته چې زه درته خپله باندې هم ووایم ځکه چې څه کارونه روان دي څه کمپلیټ شوي دي د څه به اوس اناګوریشن کېږي په دې ډاکومنټري کې دا هم ویلی شول چې یاره څه کمپلیټ شوي دي خو هغه کمپلیټ نه دي هغه روان دي نو زه به صرف په هغې باندې یو نظر اچوم بیا تاسو ډېر ټایم هم نه ضایع کومه چې تاسو دلته کښېنئ او وخت مو نور دغه شي خو بهرحال یو څو شیزونه ما ځان سره لیکلي تفصیلا ځکه چې ما ته هم نه یادېږي الحمدلله ستاسو دومره کارونه دي چې یو کار باندې ما ته یاد نه دی حالانکه یا زما د سترګو نه وتي دي زما د قلم د لاندې وتي دي خو د هغې باوجود هغه ما ته یاد نه دي نو ځکه ما ځان سره لیکلي دي ما چې سره نه هېر نه شي مراد چې کله سپیچ ختم کړو ما نه خو ګیس او بجلۍ والا خبره هېره شوه نو ما ته به هم څه پرېږدې که نه زه به هم درته څه یم نو خو ما ته پکې څه پاتې شو په دې ډاکومنټ کې ډېر شیزونه مس دي هغې نه تو خبر هم نه دي نو هغه به ته زه لږ ووایم او زر به یې درته ووایم ټایم دله ډېر نه ضایع کوم دلته میډیا والا سوشل میډیا والا وروڼه هم ناست دي دا به ځکه چې یاره دا نن تاسو د خلکو ته پته ولګي چې د سوات ولس ته پته ولګي چې یاره دلته څه څه کارونه روان دي
ډېر ملګري اکثر وایي یاره موټروی چېرته لاړه څه چېرته لاړل ما یې پولیټیکل سکولینګ به نه کوو نن بالکل د سواد خبره ده د دې سواد د ترقۍ او د هغه خبره ده د مخې د تلو خبره ده او زموږ را روان نسل د هغې دپاره یو مستقبل پلانینګ دی په دې ملک کې چې د پلانینګ نه دی شوی موږ چې څومره کتلي دي همیشه د والي سواد چې کوم دور تېر شوی دی ما ته خو نه دی یاد خو هغه چې کوم کارونه شوي دي او بیا چې کوم بلډینګونه او کوم روډونه او کوم هسپتالونه ما هغه صرف پاتې بدقسمتۍ نه پلانینګ نشته چې پلانینګ نشته نو دې په لوله موږ کم از کم د خیبر پښتونخوا او بیا خاص کر د سواد پلانینګ کړی دی چې انشاءالله روان 30-40 سال چې ستاسو د ایجوکیشن ستاسو د ډرینکینګ واټر سپلای ستاسو د روډز ستاسو د بجلی ستاسو د ګیس د تعلیم دا ټول پلانینګ کم از کم د 30-40 ساله پورې به دا کم کارونه چې نن مونږ کوو یا سر ته رسي یا شروع کېږي په کال 2 کې به هغه هم کمپلیټ کېږي نو هغه کم از کم د دې سیمې د 30-40 ساله پلانینګ دی په 30-40 سال کې به انشاءالله د سواد خلکو ته په اس داسې دا کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله نو زه راځم یو څو د ترقیاتي کارونو باندې تاسو ته نظر اچوم په سواد کې مراد تاسو ته وي په یونیورسټیانو باندې کار روان دی اګریکلچر یونیورسټي ده انجینرینګ یونیورسټي ده کومه چې یو بله یونیورسټي مونږه جوړو دلته ویټرنري یونیورسټي کوم چې انیمل ساینس یونیورسټي ورته ویل کېږي خو تاسو کتلي زمونږه چې څومره ډي وي ایم ډګري هولډرز دي کوم چې د انیملز ډاکټران دي هغه یا په فیصل آباد نه کېږي یا کراچۍ ته ځي ټنډو جام دی هلته کې یونیورسټیانې دي په خیبر پښتونخوا کې دا یونیورسټي نشته دا اولنۍ یونیورسټي ده چې انشاءالله دا په سواد کې جوړېږي او د شکردرې او د ننګولۍ په شاملاتو باندې به جوړېږي انشاءالله او د دې نه علاوه کومه چې زمونږه د سواد زړه یونیورسټي وه کومه چې په تېر شوي حکومتونو کې موږ له راکړه شوې وه خو د هغې د ځمکې ډېرې مسلې وې د هغې د بلډینګونو ډېرې مسلې وې او اکثر به خلکو ما پسې خبرې هم کولې چې یاره دغه یو یونیورسټي نه جوړېږي نو الحمدلله هغه یونیورسټي هم په ټریک ده څه سټوډنټان به ورته اوس شفټ شوي او انشاءالله په دې کال نیم کې به کوم چې په کرایي بلډینګ کې سټوډنټان سبق وایي هغه به ټول دې سواد یونیورسټۍ ته راغلي او دلته په دغه خپل کیمپس کې په خپل یونیورسټۍ کې به انشاءالله سبق وایي دې سره کوم چې وومن یونیورسټي ده هغه هم انشاءالله په یې باندې کار روان دی تقریبا نو دا تاسو د پېښور نه بعد تاسو ته په سواد کې به درته 15 یونیورسټیانې میلاویږي او د هغې سره سره ډینټل کالج अब په هیلث سیکټر کې زه تاسو ته یم خو دا 15 او زموږ سره چې کوم زموږ د ساینس اینډ ټیکنالوژي وزیر دی هغه موږ سره لوز کړی دی شبلی فراز صاحب چې موږ به ځمکه راکړئ زه د کامسیټ یونیورسټي هم دلته جوړوم نو انشاءالله هغې باندې هم زموږ کار روان دی نو دا به ورسره 6مه یونیورسټي شي نو څنګه چې مراد وی دا به انشاءالله سواد به د ایجوکیشن هب جوړېږي انشاءالله نو دا د یونیورسټیانو په حوالې سره خبره ده د دې نه علاوه کالجونه په سواد کې څو کالجونه یو جانزیب کالج و یو په مټه کې کالج و یو دلته کې د جنکو کالج و او زما خیال دی یو پکې بیا یو ډګري کالج جوړ شوی خو بلډینګ والا موږ جوړ کړی هغه په تخدمن روډ باندې دی غالبا اوس دې پهله موږ څومره کالجونه باندې کار روان دی څه د کرایې په بلډینګس کې روان دي کلاسونه پکې شروع دي او بلډینګونه د هغو په پروسس کې دي انشاءالله په دې کال نیم کې به د هغه بلډینګز هم کمپلیټ شي نو هغه تقریبا څه د رقم ذکر یې خو زه نه کوم خو 9 ډګري کالجونه چې دي دا به په سواد کې نوي جوړېږي کار پرې روان دی یو خوازخیله کې دی په وینۍ کې دی په کالام کې به جوړېږي انشاءالله چارباغ کې دی په باغډیرې کې دی سیدو شریف کې مونږ بل ورکړی دی شموزو کې دی او خوازخیله کې هم د ګرلز دی هم د هلکانو دی او یو بارین کې د جنکو کالج دی او یو ډګري کالج چې دی په مټه کې هم دی جنکو لپاره دا 9 کالجونه چې دي دا به ستاسو انشاءالله په دې 2 کالو کې کمپلیټ کېږي زموږ چې کوم اکثر سټوډنټان چې کله د داخلو وخت راشي نو بیا سټوډنټان چې دي هغه په دغه کې په روډونو باندې ولاړ دي ویره موږ ته داخلي نه میلاویږي نو انشاءالله دا کم پلانینګ چې دی دا د دغې لپاره دی چې را روان کال نیم کې موږ د دې سټوډنټانو دا مسلې ختم کړو او دوی ته بالکل ټیک ټاک د دوی د تعلیم مخکې چې کوم لارې دي چې هغه ورته همیشه دپاره کولو شي او بندې پاتې نه شي د دې نه علاوه جانزیب کالج چې دی دا په دغه کې ډیمیج شوی و زلزله کې
ایمانم کار روان دی ان شاء الله ان قریب ما کمپلیټ کېدو والا دی هغې ته به هم بیا زه راځم او چې زمونږ کم بقایي کالجونه دي کم چې منګوره کې ډیګري کالج دی جنکو والا یا دا نور دي په دې کې هم کار روان دی په دې کې هم بي ایس بلاک جوړېږي څه چې د دې ډیفیشنسیز دي انشاءالله هغه به ورته هم جوړو بیا کم چې زمونږ دویم سیکټر دی کم چې ایلیمنټري اینډ سیکنډري ایجوکیشن دی دا خو هایر ایجوکیشن و په هغې کې به زه صرف جنرل خبرې سره وکړم 92 سکولونه اپګریډ شوي دي په هغې کې 40 پرایمري دي نوي جوړ شوي دي 28 پکې میډل دي او 24 پکې های سکولونه دي د دې نه علاوه 90 سکولونه نوي جوړېږي دلته 70 پرایمري سکولونو نو باندې کار روان دی په 48 چې دي هغه کمپلیټ شوي دي او دا 22 سکولونه چې دا به انشاءالله 2022 کمپلیټ شي د دې نه علاوه 3 ماډل سکول دي یو بیرین پله دی یو د مدین پله هغه ماډل سکول جوړېږي یو د فتح پور هغه دی یو به تیرات کې جوړو انشاءالله او دې سره دا زموږ د کالجونو د سکولونو سفر دی د صحت چې زموږ څومره هسپتالونه دي هغې باندې مراد هم خبره وکړه زما دلته دارونه ولاړ دي میډیا والا چې کله ما د وزیر اعلی په حیثیت باندې حلف واغستو او زه مټې ته رالم نو دلته دا ټول ژوندي جرنلسټ ناست دلته ټول دا ما پسې رالل ما ته ستا څه پلان دی ته به سواد دپاره څه کوې نو ما سره هغه وخت کې څه پلان هم نه و چې یاره ما سره څه پلان دی ځکه چې ما خو تازه حلف اخیستی و او ما خپل سفر او خپل د ترقۍ حوالې سره یا نور څه کارونه هغې لپاره خو ما هغه وخت نه پلانینګ به کوم خو دا ما سره دلته ناست وو نو دوی زما نه 2-3 کوېسچنې وکړې اولنی سوال یې دا وکړو چې دا بلډینګ خو دې کې ډېر کار پاتې دی کوم چې نن سبا الحمدلله فنکشنل دی دا زمونږ چې کوم د ټیچینګ هاسپټل دی غټ سیدو والا او دې کې بلډینګ کې لږ کمی و دا به څنګه فنکشنل کېږي د ملم جبې روډ به څنګه جوړېږي د مدین د کالام روډ به څنګه جوړېږي د هسپتالونه به څنګه کېږي نو دلته ناست دي الحمدلله دوی سره چې ما په هغه وخت باندې کم لوس کړی و هغه لوس تاسو تللی شئ او کتلی شئ هغه ټول خپل سر ته رسېدلي دي او ټول هڅه روان دي هغه نو په هغې کې دا یو خو دا هسپتال فنکشنل کولو الحمدلله هغه فنکشنل شوی دی دې نه علاوه په کابل کې اولنی د ماشومانو د بچو لپاره کوم چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې اولنی هسپتال دی په کار شروع دی انشاءالله موږ کوشش کوو چې په خپل دور کې کمپلیټ کړو دې نه علاوه ډنټل کالج موږ سره نو الحمدلله د هغې بله ورځ د پی ایم سی نه ان او سی راله او 50 سیټونه په هغې کې هم رالل نو انشاءالله اوس په د سوات خلکو ته هم دا بچي وبکې زموږ سبق وایي او د خیبر پښتونخوا نه به نور سټوډنټان راځي نو ډنټل کالج به هم انشاءالله ستاسو فنکشنل شي میډیکل کالج مخکې نه و بلډینګ یې نه و بلډینګ هم انشاءالله کمپلیټ کېدو والا دی او د ډنټل کالج په بلډینګ باندې کار روان دی نوی چې انشاءالله زه بل افتتاح له راځم پروګرام راځم نو انشاءالله مو باقاعده د ډنټل کالج افتتاح کوو د هغې سره نور هم کیت لیبز دي نور شیزونه داسې دي چې هغې باندې اوس هم افتتاح کوو نو دې نه علاوه یو خو دا ډنټل کالج شو دا پیډز هاسپټل شو کوم چې په کابل کې دی زمونږ دلته کې یو په دې بجټ کې ما یو بل دغه منظور کړی دی دلته به مونږ ګایني پورا کمپلیکس جوړو او کارډیالوجي یو کمپلیکس په دې زوړ هسپتال کې جوړو د هغې ټینډر فلوټ شوی دی انشاءالله زوړ بلډینګ به ډیمولش کېږي او په هغې باندې به هم دا کوو چې یاره کم از کم په سوات کې آینده د 30-40 پورې دا خلک چې دی بهر ته کم از کم نه ځي د علاج دپاره هم نو دا هم هغه باندې به کار شروع شي انشاءالله زر تر زره دلته کې د بریکوټ هسپتال اپګریډیشن په هغې کار روان دی د چوکرال هسپتال باندې هم کار روان دی د مټې په هسپتال باندې هم کار روان دی د کابل په هسپتال باندې هم کار روان دی موږ دلته نرسنګ کالج هم جوړ کړی دی د خواځخیلي هسپتال چې دی هغه په دې بجټ کې اپروډ شو د هغه هم اپګریډیشن شو د مدینه هسپتال هم اپګریډ شوی دی دا هغه هسپتالونه دي چې کوم زموږ زاړه هسپتالونو هلته کیپیسټي انهانس کولو بیډ سیوا کولو او په هغې کې سپیشلټي سیوا کولو هغه هم الحمدلله هغه شوي دي په دې بجټ کې څومره چې زموږ په سوات کې بي ایچ یوز دي هغه ټول یې ما اپګریډ کړي دي چې په هر ځای کې ده نومونه ډېر شي دي فتح پور دی منګلور دی شموزو ده کشوره ده چارباغ دی کشوره ده کوکارۍ ده ګلي باغ دی دارمۍ ده دا 9 بي ایچ یوزو دا ما اپګریډ کړل او دا به انشاءالله رورل هیلث سیکټر آر ایچ سی ته به دا اپګریډ شي په دې کې به هم ډېرې فیسلټیز تاسو ته ملو دا هیلث سیکټر اوس به زه راشم کوم د مواصلاتو کوم چې زموږ روډ سیکټر دی هغې ته به زه راشم نو په هغې کې د ټول نه غټ پروجیکټ چې دی هغه ستاسو سوات فیز 2 موټر وی چې ده مراد خبر وکړه چې یاره دا کومه اولنۍ
هم صوبایي زمونږ د تیر شوي حکومت پروجیکټ و کوم چې چکدرې پورې راغلی د هغې ته به هم سوات موټر وی وي او په هغې به اکثر زما د خلکو سره اختلاف و ما اختلاف په دا کوو چې یاره دا سوات موټر وی دی له نوم مور کوي دی له ملکنډ نوم ځکه ورکوي چې دا په چکدره باندې ختمېږي نو د چکدرې چې کله ختم شي نو هغه زه د سوات ته راځم بل دې دیر ته ځي څوک به د بونیر ته ځي څوک به د شغلې ته ځي نو دا خو بیا پکار دا ملکنډ دغه وی د سوات سپیسیفیک موټر وی چې دا هغه به انشاءالله اوس ته موږ جوړو د هغې هر څه کمپلیټ شوي دي ټیکهدار راغلی دی او انشاءالله په 15 جنوري به باقاعده د هغې افتتاح کوو او د هغې سره د زه یو خبره کومه زمونږ د څه خلکو به تحفظات یې بالکل به وي اشتم ما پسې هم پرون خلک راغلي وو په مراد پسې هم جرګه تللې وه اوس ما د ډاکټر امجد صاحب هم وویل دا په ټولو سوات باندې تېره شوې ده داسې نه ده چې یاره دا چې په یو ځای باندې ټوله تللې ده ټیکنیکل فیزیبیلیټي د دې شوې ده تقریبا څه 2.5 کاله په دې باندې ټایم اخیستی شوی دی دلته تاسو پته چې سوات چې دا فلډ افیکټډ ایریا ده هېڅ پته هم نه لګي دلته د 2010 چې کوم سیلاب راغلی و هغې چې کومه تباهي کړې وه د سیلاب زده علاقه ده نو حکومت هغه کار کوي خلک یېرېږي هم سرکاري خلک چې یاره هغه داسې سیف پیسج واخلي او په هغې باندې ولاړ شي نو هغې دپاره هغو کار کړی دی د فیزیبیلیټي شو وه ټیکنیکل فیزیبیلیټي شوي ده هر څه شوي دي خو که بیا هم موږ څه کیدی شو ما دا کوشش کړی چې یاره دا تاسو د سیند غاړې ته ډېره ویسئ هلته کې زمونږ یو خو به ځمکې ریسټور شي دی خوا هغه موټر وی به سینې کوم وي خلک چې بهر نه راځي هغو ته به اوبه هم ښکارېږي غرونه به ورته هم ښکارېږي نو هغه به ډېر ښایسته لګي هغو تر امکان کوشش کړی دی موږ دا بیا کوشش کړی دی چې یاره آبادیانې پکې بچ شي زمونږ خلک غریبانان خلک دی دوی به بیا کوم ځای کورونه جوړ هغه کوشش مو پکې هم کړی دی نن سبا په یو دغه باندې یو دغې هغه چلیږي خو هغه شانتي نه ده دا چې داسې تاو کړې ده بالکل د روډ ته راوستې ده د خلکو کورونه پکې راوستي هغه شانتي نه ده د چا چې کم تحفظات دي هغه مشران به د ډي سي سره راشي هغه به ورسره خپل نومونه ولیکي دلته په دې حال کې به کو ډیر وي نو دلته به کښېنئ که نه ډي سي صاحب هلته کښېنئ او ټیکنیکل ټیم به راشي کنسلټنټ به هم راشي پي کې ایچ ای والا به هم راشي هغه به هغو سره کښېني او د هغو چې څه تحفظات دي انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې د هغو دا تحفظات لرې کړو او دا موټر وی خپله کامیاب کړو دا موټر وی ځکه ضروري ده دا ټاون ارب روپو د دې لاګت دی ځکه ضروري ده چې د سوات چې کومه آبادي روانه زه چې صحیح نه ما په تېر شویو 15 کالو کې د 2013 نه ونه 2018 پورې زه په هغه حکومت یې څه وم زه به هر جمعې په ورځ به زه راتلم او د اتوار په ورځ ما واپسي کوله نو د آبادي چې په کوم طریقه روانه او دا اوس چې کومه روانه ده نو که دا موټر وی دې به له جوړه نه شو نو زما خیال سوات کې یو بل غټ روډ نه جوړېږي او د سوات اکانومي چې زیاته ډیپینډ کوي منحصر ده هغه زموږ په ټوریزم باندې ده او مراد تاسو ته ووایي په دې 3 ورځو کې د اختر چې کومې چوټیانې وې 27 لاک خلک هغه راغلی و دې 2 اضلاع ته هزارې ته او ملکنډ ته او 66 ارب روپۍ هغو ریونیو دلته پرېښودې ده لکه خلکو ته فایده راغلې ده 66 ارب روپو نو زموږ ټول ډیپینډنسي په دې باندې ده زموږ ټول دلته هوټل والا ملګري هم ناست دي رسټورنټ والا ملګري به هم ناست دي کاروباري ملګري به هم ناست دي دلته چې څه دي او کالام بله به راځي ملم جبې بله به راځي ګوین جبې ته به راځي دې سلامپور ته به راځي دا چې دا مونږ ونه کړو نو مشکله ده چې بیا سبا سوات ته څوک راشي ځکه چې یو خو زموږ په روډونو باندې لوډ دی کسټمان پیډ ګاډي دي بیا ایلیګل لکه مطلب غیر رجسټر رکشه ده او زمانه ما بریف هغه 34000 ان رجسټر رکشه چې دا په منګوره بازار کې ګرځي څومره 34000 نو دا خو موږ هم نشو بې روزګار کولی او دا زموږ خلک دی دا به موږ څه کوو حکومت به دوی له الټرنیټ روزګار ورکوي نه هلو به دې نه قرارېږي نو دا روزګار به موږ دوی له ورکول غواړي چې دا دې هم زوالم نو دوی به څه کوي نو د روډونو حوالې سره زموږ ټرافیک ډېر زیات مصیبت دی موږ ته په منګوره کې زما خیال دی چې د مټې نه یا د کابل نه یا د بل نه څوک راځي نو هغه یو ورځ دې له پلان کوي وجه دا چې څوک پکې پیدل تللی نه شي پرون زه تلم د جمعې ورځ و د هغې باوجود چې زه په کوم انداز باندې تلم حالانکې چې ما د روډونه کوله وه نو دی باندې هم سوچ کول غواړي دې دپاره هم یو اربن پلانینګ زموږ یو پروګرام دی هم پکې به منګوره اچولې ده چې د دې سیټي څه پروګرام وکړو لیفټ رایټ دی بایپاس یې وباسو څه ورسره وکړو ځکه زموږ ټول ایسټس خو دلته دي هسپتال دلته دی کالج دلته دی نو خلکو هسپتال دلته راځي ډي سي آفیس دلته کې دی نور آفیسز ډویژنل د ډسټرکټ چې څومره هیډ کوارټر آفیسز دی دلته کې دي عدالتونه دلته دي دا به څه کوو نو دې لپاره هم سوچ کوو دا ټول مکاتبې فکر چې د هر چا د هرې پارټۍ سره تعلق دی خو د سوات په حیثیت به موږ سوچ کوو چې دا به څنګه ټیکو او د هغې لپاره هم زما پلان روان دی تاسو په پای کې ما ستاسو نه مدد غواړم
دا بغیر تاسو نه کیږي. هر طبقه فکر خلک چې کومې طبقه سره تعلق ساتي او زما مدد کوي چې موږ دا شیزونه ټیک کړو. کنه دا ما یې کینه راځي بیا خلک د منګور نه کډي وړي نو دغه بیان کی د اوبو دلته دومره غټه مسله ده، دلته د ګیس څومره شارټیج مسله ده. د ټول مسلو تاسو راځم خو د موټر وې اهمیت مې زکو دا ډیر زیات ضروری دی په دې وخت کې. یو موټر وې چې موږ جوړو کو د سر زموږ ټرافیک ډیر زیات دغه شي ځکه یو سړی به دا منګور بیا نه کراس کوي او کبل نه کراس کوي کو بره کالام ته ځي کو بارین ته ځي کو مټ ته ځي سړی په خپل انټرچینج باندې کوزيږي کو څوک چارباغ ته ځي کو څوک منګوري ته راځي هر چا ته خپل انټرچینج په هغه باندې با کوزيږي نو دا موږ ډیر مصیبتونه دا غي سره مخ شي. نو دا موټر وې ډیر زیات امپورټنت ده او تاسو ته پته نشته چې په دې باندې ما څومره کوشش کړې ده، مراد به څومره کوشش کړې، فدرال ګورنمنت باندې کردار ادا کړی. د ځمکې پیسې چې دی هغه فدرال ګورنمنت راکوي 22 ارب روپۍ او دا نور چې دی 38 ارب روپۍ چې دا صوبایي حکومت ورکوي. دا ډېر اهم دغه دی. موږ دا منصوبه انشاءالله کامیابو ستاسو په تعاون سره د چا چې څه ګریوینس دي څه مسلې او کوم حد پورې هغه موږ حکومت حل کولی شي انشاءالله هغه موږ تاسو ته حل کوو به خامخا. دې علاوه ملم جبیر روډ کمپلیټ شو، کالام والا روډ کمپلیټ شوی دی، نور روډونه دي بای پاس روان دي. په دې بجټ کې چوپړیال ملک ناست دی، چوپړیال بای پاس هم منظور شو، هغه هم په دې کې راغی. د فازغیل بای پاس هم منظور شو. دا نور دغه یو بای پاس روان دی چې موږ دا ډایرکټ دی دغه ته وباسو دی عدالتونو په حفاظت په هغه هم کار روان دی. دوه بای پاس نورې چې کوم به ډایرکټ د پولیس لاین نزي دغه ته کبل پلا او بل به ډېرې په لځي هغه په مټه دا روډ ټچ کوي. نو ډېر خلک به د دې دا کم کانجو باندې چې کم ټریفک دی انشاءالله دا روډونه به هم انشاءالله دا به دغه شي دا اوورلوډډ به انشاءالله مطلب لوډ به ختم شي کافي ده پورې. نو زما دا کوشش دی نور بلا شي روډونه دي هغه زه څه نه یم چې یاره څومره باندې کار روان دی هغه بلا شی دی هغه د 4 روډونه دي او ما خیال دی چې ما د کنفیګر کړو 312 سمثینګ وړه وړه روډونه پر میټر باندې کار روان دی. نو دا ستاسو هغه کوم چې مین کارونه دي د روډ په حوالې سره نو دا هغه حوالې سره ما خبره کوله. بیا چې دی نو زمونږ دلته کې په سوات کې چې دی یتیمانان ډېر زیات دي. کله چې زه په دې تیر شوي حکومت کې ما په هغې هم ډېر کوشش کړی او خاص کر بیا چې کومه اپریشن دلته شوی دی انسرجنسي تېره شوې ده د هغې په وجه په سوات کې ډېر زیات یتیمانان دي. نو د هغې دپاره ما یو کوشش کړی دی. یو خو هغه محمد علي خان تکری ډډزي د هغه ټیم ته چې کوم هغه دلته خپل کور ماډل سکول چلی هغه موږ څه مدد کړی دی. خو موږ په دغه منځ کې هم یو پروګرام دی 70 کروڑ روپیو یو منصوبه ده زموږ کور ماډل سکول چې په هغې کې به زموږ دا یتیمانان ماشومان چې دي دا پکې بالکل فری سبق وي او د هغې نه به د معاشرې ښه افراد جوړو انشاءالله. هغې باندې هم موږ فاینل سټیجز کې دی انشاءالله میاشت نیمه کې په هغې باندې موږ باقاعده کار شروع کړو. په هغه ځمکه افتتاح به دغه پروګرام وکړو 2 کاله کې به انشاءالله هغه کمپلیټ کېږي. ریسکیو باندې مراد خبرې وکړې پر تحصیل باندې ریسکیو سټیشن جوړ شوی دی او چې کوم اوس موږ سب سټیشن ته ځو اوس فار فلنګ ایریاز دي هلته ضرورت راځي د هغې دپاره سب سټیشن هم جوړو چې کوم ځای کې هم ضرورت دی په هغې باندې هم زموږ کار روان دی هغه هم په فاینل سټیجز کې دي. بیا په د پولیس او د جډیشري حوالې سره خبره وشوه جډیشل کمپلیکس باندې هم کار روان دی او بیا دا اول ځل موږ ایکسرسایز وکړو چې 11 نوي پولیس سټیشن په سوات کې اول ځل فیمیل پولیس سټیشن موږ جوړ کړو چې کوم ته به صرف زنانه ځي او هلته به خپل ایف آی آر درج کوي. پولیس لاین به هم یو بل جوړېږي مینی پولیس لاین او د هغې سره ویکنسیانې هم راغلې تقریبا څومره ویکنسیانې دي 2300 به کم از کم نور زموږ خلکو ته روزګار هم په هغې میلاو شي. دا په دې چیزونو باندې چا سوچ نه دی کړی خو دا بس الله تعالی سې به زموږ د لاس خدمت څه کار به اخیستو نو بندیزي ته راورسولو چې و د دې خلکو خدمت وکړو د علاقې خدمت وکړو. دې نه علاوه په دغه کې په کوم چې زمونږ بجلی والا مسلې دي په هغې کې خو په سوات کې تقریبا نور ګډ سټیشن شته خو 2 اضلاع د ګډ سټیشن نه محرومه وې یو مټه وه او یو کبل وه. کبل ګډ سټیشن باندې کار روان دی هغه پیسکو د خپل فنډینګ نه کوي هغه پیسکو ورته پیسې ورکوي او د مټې ګډ سټیشن باندې چې کار روان دی هغه د پروینشل کټي نه ورته ما 71 کروڑ روپۍ ورکړي دي په هغې باندې کار روان دی. دا 2 ګډ سټیشن نوي به جوړېږي سوات کې. د دې نه علاوه زمونږ چې کوم د اوبو د بجلی جوړولو پروجیکټ دي هغه په سوات کې به انشاءالله څه باندې کار روان دی او څه باندې قریب په دې 2-3 میاشتو کې به موږ کار شروع کوو. په هغې کې یو دی 36 ارب روپو په دغه باندې 88 میګا واټ ګبرال کالام دی بیا د 157 میگا واټ چې دی هغه مدین کې دی دا به نوی شروع کېږي اوس
دا موږ ورلډ بانک دی هغه سپورټ کوي هغه کوي او د 20 ارب هغه 79 ارب مطلب د 80 ارب روپو هغه پروجیکټ دی او د 20 ارب روپو 84 میگاواټ مډلتان ګورکن هایډرو پاور پروجیکټ دی دا په سواد کې جوړیږي ان شاء الله د سره زموږ د بجلی نظام هم ټیک شي دا موږ چې وایي دا پلانینګ کوو او د دې سره به ان شاء الله خلکو ته روزګار هم ملاوي په سواد د ګیس مسلې راشي نو ان شاء الله هغه موږ په دغه باندې کور کوو په د ګیس کوم دغه چې کوم ځای راځي کمې او په بجلی باندې کور کوو د جماعتونو سولرایزیشن باندې هم کار روان دی نور په دې بجټ کې جماعتونه دي ان شاء الله سواد کې به پوره جماعتونه چې دا به سولرایز شي د دې نه علاوه په هسپتالونو کې په سکولونو کې هم کېږي دا او ګیس والا خبره مراد هېره کړه او څه سکیمونه داسې منظور وو چې په هغې کې د پیسو ډېر کمی و چې کله زه رالم نو ما هغې ته کافي فنډینګ وکړو او هغه سکیمونه چې کوم ولاړ وو هغه هم روان شو اوس تقریبا د ملم جبې د کالامو پورې دا سروې هم ما کړې ده د بریکوټ هم هر څه شوي دي خو بدقسمتۍ نه لږ غونډه کې په ګیس په دغه باندې ایکسټینشن باندې لږ دغه بین راغلی دی ما ورته پیسې ایښودي دي انشاءالله چې څه ټایم بین اوچت شي نو دا به موږ ځکه کوو چې خپل ځنګل بچ کوو نو د هغې دپاره ضروري دی چې موږ خلکو ته الټرنیټس انرژي ریسورسز ورکړو او په هغې باندې هغه خپل ځنګل هم بچ کړو او خلکو ته دغه هم راشي په منګوره کې د ګیس دغه د پریشر ډېر غټه کمی و هغه ور د 20 کروڑ روپیو یو پروجیکټ مو منظور کړو او پایپونه مو هم راوچت کړل انشاءالله په میاشت کې به دغه پایپونه انسټال شي او په منګوره کې چې کوم ځای هم د لو پریشر مسله ده انشاءالله یو نیمه میاشت بعد به ستاسو دا ټولې مسلې د منګورې په اجازه سره حل انشاءالله د دې نه علاوه په د کیل دغه ته به راشم د سپورټس یو خو موږ پروپوز دی په کالام کې موږ کوم چې سمر کیمپ والا په ابټاباد کې لګي د پی سی بي والا هغه راځي او دلته سمر کیمپ لګوي هغه ټایم دغه چې دی هغه څه 100 ارب روپۍ پروجیکټ دی هغه هلته په کالام کې به جوړېږي انشاءالله ځمکې هم فاینل کېدو واله ده او په هغې به موږ ډېر زیات زر کار شروع کوو چې کوم ځای زموږ زاړه ګراونډونه دي د ګراسي ګراونډ دی د هغې دپاره هم سکیم منظور دی کوم چې نوي جوړول دي په سوات کې اسپورټرف هم هلته کې ولګېد منګوره کې د ګراونډ چې دی په هغې باندې هم ولګېد نور هم نوي ګراونډونه جوړو کوم چې زاړه سپورټس فیسلټیز هغه هم اپګریډ کوو د زنانو دپاره مو سپورټس جمنیزیم هم جوړ کړو دا ځکه ضروري دی چې نن سبا زموږ زنانه هم واک ماک هم کوي او دغه هم کوي نو د هغې دپاره به انشاءالله پارکونه هم پروپوز دي چې په هر کم از کم په سوات کې موږ 2-3 پارکونه داسې جوړ کړو چې هغې کې زموږ زنانه ماشومان د خپل دغه سره تللی شي هلته کې واک کولی شي کېناستی شي په طریقه باندې په یو ماحول کې په یو چاردیوالي کې دننه د پښتنو په روایت د اسلامي روایت مطابق د هغه هم پروپوز انشاءالله په هغې موږ ته ډېر زر کار شروع کوو او کوم چې زموږ ګالف کورس دی په دا کې په کابل کې هغې کې زموږ د یونیورسټیانې په دې ډډ شوي وي چې ګالف کورس دا ګالف چې دی که نه ما زه خو نه پوهېږم دا د ډېرو غټانو خلکو ګیم دی لبه ده نو موږ خو غټان نه یو موږ خو ټول عام خلک یو دلته نو دلته یو دغه و ده موږ ته څه ځمکه پکار وه چې موږ په یونیورسټیانې جوړ کړو ځکه چې په سوات کې ځمکې ګرانې شته نه او چې سیکشن 4 په چا ولګي نو هغه بیا مسلې راته جوړوي نو هغه دلته یو 15-16 کسان دی چې د ګاف ماف کې ما ته پته نه دي ما خو نه دي پېژندلي نو هغه موږ د هغې د وجې یو کال لیټ شو کیسونه را باندې کول هلته خو اوس کار روان شوی دی که دا موږ کال نه وی لیټ شوی نو به دا بلډینګونه تیار وو او هلته به کلاسونه هم شروع کړي کلاسونه اوس موږ په پرایویټ بلډینګس شروع کړي او په دغه باندې کار روان دی په بلډینګس باندې اوس کار روان دی انشاءالله دا ګالف کورس چې دی دا به انشاءالله په پارک کې د بدلومه او دا ټول خلک به ځي هلته به ناستي او خپل ټایم سټوډنټان سبقونه وایي چې سم کوي به انشاءالله هلته کېږي بیا بدقسمتۍ نه په ما باندې چا لیټر کړی و پرایم منسټر ته وایي یاره چیف منسټر لیکلی دی دی سوات تباه کوي ما شی لیکلی ما ته چا راولی و هغه چا چې میل ورته کړی و پرایم منسټر ته سړی هم زه پېژنم نوم یې نه لم ځکه د هغه د نوم و بیا به دې غټ سړی جوړ شي ځکه د چیف منسټر د خولې نه چې الفاظ وځي نو بیا د هغه نه غټ سړی جوړ شي نو هغه لیکلی وي چیف منسټر لیکلی سوات بربادۍ وي ګرې سټرکچر پکې جوړې پارځي کې نو د سوات آبادي الحمدلله 23 लाख ته په کاغذونو کې خو 23 په نه ځایم کم از کم 30 लाख به وي کم از کم بیا چې دا نوي کومه دا کېږي دا سنسس کېږي نو په هغې به پته ولګي چې دا څومره ده خو ما درته ووایي چې یاره 23 کېږي خو دا به کم از کم 30 به وځي نو چې زه خپل بچي له یونیورسټي نه جوړوم
چې زه خپل قوم لا هسپتال نه جوړوم، چې زه روډ نه جوړوم، چې زه نوي ځایونه نه دریافت کوم. نو مخکې خو لږ آبادي یو کاله مو زه پوره کېده. اوس خو الحمدلله پاکستان آبادي هم سیوا شوې ده. موږ به دې علاقې له روزګار څنګه جوړو. یوازې حکومت خو روزګار چاله نشي ورکولی چې هغه چاله به سرکاري نوکر کېږي. دا پرایویټ سیکټر به څنګه راولو؟ دلته به کالجونه څنګه جوړېږي، دلته به هسپتالونه څنګه جوړېږي، خو به دې بلډینګونه هم په دې ځمکو به جوړېږي. څه بل ځای بل سټیپ خو به نه راځي چې په هغې باندې موږ نوې ځمکه به جوړېږي او اوچتېږي یا به اسمان راښکته کېږي او په هغې به جوړو. نو زه وایم داسې د خلکو ځینې خلکو ذهنیت داسې دی. زه برملا خبره کوم، برملا خدمت ته لګوم. ماله سبا څوک ووټ راکوي یا نه راکوي، خو انشاءالله چې موږ کوزېږو د دې کرسۍ نه، چې خلکو ته دا پته چې سبا زما د اولاد نه یا زما د ملګري نه څوک تپوس کوي چې دلته وزیر اعلی پاتې شوی وه، تاسو له څه کار کړی؟ نو زما انشاءالله زما نسل به ورته سینه داسې راوباسي چې هغه کم کارونه کړي دا په تاریخ کې چا نه دي کړي. نو دغه خبرې سره بیا په ټوریزم کې بلا شک کیمپینګ بورډز په ګبین جبه کې هم لګېدلي، کالم مدین بایرن پلم لګېدلي، موډرن جیل هم موږ هغه ښایسته کوي، هغې دپاره هم پیسې منظورې دي. په ټوریزم کې یو سیکټر دی روډز حوالې سره څومره چې هغه په دې پرزنټیشن کې تاسو ته خو زه پرې ډېر نه ځم، ټایم در نور ځای کومه، په هغې هم د ارباو روپو په هغې کې کارونه روان دي. موږ ډیولپمنټ اتھارټي هم جوړه کړه چې کوم دا ټوریسټک ایریا دي چې هغه ټیک ټاک په هغې کې کو هوټل جوړېږي، کو بلډینګ جوړېږي چې هغه د ګورنمنټ په یو اصولو په طریقه کار جوړېږي چې هیپ هیزرډ دا شیزونه نه جوړېږي هلته کې، بیا د غذي ماحول هم خراب شي او اوبه هم خرابې شي، هغه ټول انوایرمنټ سره ډسټرب شي. نو موږ وایو چې هغه به یو طریقه او په قانون باندې کېږي چې خلکو ته دا مسلې نه وي. نو هغې دپاره موږ ډیولپمنټ اتھارټي هم جوړه کړې ده. او دا کم روډونه چې دلته د 5 ارب روپو روډونه دي، هغه مدین به شګرام روډ دی، دا بلا شګرام روډ دی، بلا چیل دی روډ دی، دا ټول هغه روډونه موږ په هغې کې وراچولي دي. د بلدیاتو حوالې سره چې کومه خبره ده چې کله زه ما د اوت واغوستو زه به دې کرسۍ کېناستم، نو د مینګورې د اوبو ډېره غټه مسله ده. په مینګوره کې اوبه نشته. مینګوره د ټولو شریک ښار دی، دا ډویژنل هیډ کوارټر هم دی او د ضلعې هیډ کوارټر هم دی. دلته یو خیبر پښتونخوا سټي انفراسټرکچر پروجیکټ و، ایشین ډیولپمنټ بینک هغه فنډ کوو، نو هغه پکې نه و شامل. ما په دې به ځالو دسخط کوم چې دې کې تاسو مینګوره شامله کړئ. نو نن الحمدلله هغه پروجیکټ مې چې ورکېدو والا دی او تقریبا 19 ارب روپو سکیم دی. دا به موږ د سیند نه اوبه راوچتو، هغه به فلټر کېږي انشاءالله او د مینګورې کور ته به انشاءالله دا اوبه رسي. په هغې کې به نه د بجلۍ ضرورت وي او په هغې کې به نه د هغې سره دا څومره چې دا رسټډ دا ګنده زاړه پایپ لاینونه دي انشاءالله دا به اوس هم نوی کېږي. دا پروجیکټ به انشاءالله پر روان میاشت نیمه کې به د هغې زه خپله افتتاح کوم او دا پروجیکټ به انشاءالله مکملو. په دې دور کې د 19 ارب روپو پروجیکټ دی. دا مسله به انشاءالله د مینګورې سټي حل شي او دا د فضل حکیم ډیمانډ و، هغه مور دې الله وبخښي، هغه په خپله دعا کې ناست دی، دا د هغه غټ ډیمانډ و. دا یو پکې ډېر غټ پروجیکټ دی. په دې کې د مینګورې چې کوم ویسټ ډسپوزل دغه دی هغه به هم په دې کې دا کېږي، د کوم ګند چې دی هغې دپاره پکې هم پروګرام شته. د سوات چې څومره بازارونه دي غټ غټ هغې بیوټیفیکیشن پروګرام هم انشاءالله اوس لانچ کېدو والا دی چې څه نه څه پاکې کړو، څه ښایست پکې راولو. د دې نه علاوه د څومره چې دا نور یو بل سکیم دی په دې کې هغه د دغه نه والا د مټه خوازخېله د کوزه بانډې پورې چې دی هغو ته به هم انشاءالله د سیند نه اوبه راخېږو، هغه به هم دغه شانتې سکو پروګرام دی، خو دا د 19 ارب روپو دی او هغه د 5 ارب روپو پروګرام دی. دې نه علاوه په زراعتو کې بلا شک کارونه روان دي. په اریګیشن کې اپاشي کې یو په سوات کې یو چینل و، هغه والي سوات جوړ کړی، الله دې هغه درجات بلند کړي. چې د سیمې لپاره کم خدمات و هغه د نه هېرېدو والا دي. هغه نیب کې خیل و. په تېر شوي حکومت نه ما یو بل پروجیکټ شروع کړی و، هغه شامیزه اریګیشن چینل دی. د هغې نه تقریبا 8-9 هزار ایکړ ځمکه چې دی هغه به زموږ میره دي یا غرونه دي هغه به انشاءالله د هغې د لاندې کېږي. اوس د دې حکومت زما یو بل پروجیکټ دی فیزیبیلیټي کمپلیټ کېدو والا ده، هغه به انشاءالله د چارباغ ګلي باغ میرو پورې به دا نهر راځي او دلته چې څومره باراني ځمکې دي میرې دي هغه به انشاءالله د کاشت قابل شي، هغې باندې به هم انشاءالله ډېر زر کار شروع شي. دې نه علاوه انډسټریل زون به هم دلته جوړوم، مختلف ټیکنیکل کالجونه دي هغه هم دي. دا ډېر شیزونه دي پکې ما ونه وي هغه چې خلک غټ شی ویني بیا پکې واړه ورته نه ښکارېږي.
نه پکې ما تاسو سره ډسکس نه کړل خو دا مین هغه شیزونه وو چې کوم ما صرف تاسو د سواد د خلکو د ولس په حیثیت زم د ولس په دغه باندې دلته ولاړ دې ټایم کې او تاسو هم د دې ولس یې د دې سواد د دې خاورې سره سم تاسو هم تعلق دی زما سره هم تعلق دی چېرې مونږ څه کړي او څه روان دي پایپ لاین کې صرف تاسو د غونډې راغونډولو او دلته دا پروګرام کول دا صرف مقصد دا دا هم غټې جلسې به کړې او بل څه مو کړي مقصد دا چې تاسو دا خبره ورسي او تاسو فردر ورسوئ چېرې زموږ په دې سواد کې په دې کې داسې دا ټول کارونه روان دي نو زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم په آخره کې یو جهان مننه ټایم مې در واغست خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد